قسم ده چې سهار لمونځ چا کړی ده الله قبول کړی ده که د دنیا په ټولو نعمتو یې پیدا کړي الله شفقت رحمت را باندې کړی ده چې د سهار لمونځ یې در باندې فرض کړی ده په شپه د معراج باندې الله 5 لمونځونه ورکړو خو ثواب یې د 50 ورته ولیکئ یوه روزه چې څوک وخوري په کس باندې چې ټول عمر بیا قضایګانې نسي د هغې ثواب بیا نسي پیدا کړی قسم ده په دې کې کامل رحمت تعالی ده چې په موږ یې روزه فرض کړې ده حج ده در باندې فرض کړی ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وایي چې په چا حج فرض یې نه کوي خوښه یې که یهودي مري که نصراني مري مرګ یې داسې ده لکه د یهودي و نصراني علام دې وساتي خو چې بیا حج په فرض ده ویې کوي لیس له الجزاء الا الجنه حج مبرور د دغه دپاره ثواب د خدای پاک په نیز باندې حصر عدد ته قصر دی بل شی نسته بې له جنته هغه جنت چې خدای داسې نعمتونه کې پیدا کړي دي لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر داسې نعمتونه الله په جنت کې پیدا کړي دي چې نه سترګو لیدلي نه غوږو اورېدلي دي نه د چا په زړه کې د هغو سوچ سمج تېر سوی دی هغه نعمتونه دي چې موږ تاسې په دنیا کې څومره نعمتونه لیدلي دي خو د جنت هم نه دي لیدلي دنیا د آخرت لپاره نموذج ده فارسي کې نمونه ورته وایي عربي کې نموذج ورته وایي انګریزي کې سمپل ورته وایي دنیا سمپل ده د آخرت لپاره مقصود خو آخرت ته اصل مقصود خو زموږ ستاسې دپاره آخرت ته چې څه نعمتونه موږ لیدلي دي هغه د آخرت نعمتونه هم نه دي لیدلي چې څومره موږ سوچ کړی د هغه نعمتو سوچ هم نه ده کړی چې څومره موږ اورېدلي دي هغه نعمتونه هم نه دي اورېدلي حتی په قرآن و حدیث کې هم له حدیثه مبارکه معلومیږي چې پوره بیان نه ده سوی د هغو هغه نعمتونه خدای تیار کړي دي چې د جنت یوه حوره د هغې په بدن باندې به 80 جوړه جامې وي او د 80 جوړه جامو څخه به لاندې د دې مبارکې په هډوکي کې مازغه معلومیږي د مزغو معلومېدن دا معنا چې دا د مزغو پړک پې په هغه دیوال باندې لګېږي تر 80 جوړو بهر دومره زینت په الله ورکړی د یوې حورې د جنت ټکری سي دنیا ته راسي سنو یې دنیا ته راسي چادر یې دنیا ته راسي دا د دنیا لمر به تاریک کي دا دنیا به لنځکې تر اسمانه ټوله په خوشبویي باندې ونیسي هغه حورې چا ته پیدا کړي دي ورونو هغه یې دغو مؤمنانو ته پیدا کړي دي الله دې زموږ ستاسې ټولو نصیب کړي اوس هغه نعمتونه چې الله تعالی یې ورکوي دغه انسان ته هغه نو په دې ورکوي چې دغه انسان به د اسلام کې مکمل داخلېږي د مکمل معنا مې درته وکړه چې یوه معنا یې دا ده چې هر حکم ته به غاړه ږدي نن سبا خلک اکثره احکامو کې په زکات کې سستي کوي ورونو دا علما کرام ټول ناست دي حدیث مبارک ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وایي چې په چا باندې د مال زکات فرض دی نه باسي په ورځ د قیامت باندې به د ده له ماله څخه الله تعالی شجاع اقرا جوړ کړي یو قسم نر مار ده دغه مار چې له چا سره مقابله کوي نو په لکۍ ودرېږي داسې ور ټوپ کوي سړي ته ټک ورکوي دا مار به ځینې جوړ سي او ده ته به ټک ورکوي دی به وایي ته څوک یې هغه ورته وایي انا مالوکه و انا کنزوکه زه ستا هغه مالین چې زما په سر دې پلار خفه کوي زه دې هغه مالین زما په سر دې مور خفه کړه زه دې هغه مالین زما په سر دې ورور له کوره پسې واخیستی زه دې هغه مالین زما په سر باندې دې زوی له کوره بد راکړه نن سبا خلک د دغه خبیث مال په سر باندې مور خفه کوي هغه مور چې هغه 2 کاله د خپلې سینې شیدې ورکړې دي دغه بچي ته 2 کاله 2.5 کاله د دغه بچي بولې متیازې پاکې کړي دي په دومره اخلاص یې پاکې کړي دي چې دا خپله پزه مبارکه یې د ده له بولو نه ده پټه کړې نن هغې مور ته ظالمه ته څنګه د هغې مور د دغې خبیثې دنیا په سر هغه مور خفه کوې د خپلو بولو موږ د پاکولو قدرت نه لرو خو مور هم هغه 2 کاله 3 کاله راته پاکې کړي دي هغه مال هغه نن درته ستا دپاره مال و نن درته مار سی د الله حق دې کې ونه ایستی حضرت پیغمبر علیه السلام وایي دا 10,000 او 15,000 د مسلمان